السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول راته روغ جوړ د صحت او عافیت کلی به مو پر تن وي. دوستانو زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. ملګرو نن ویډیو کې تاسو ته د کیو آر کوډ یا د سکین جوړولو مکمله طریقه درښیم چې څنګه موږ او تاسې د خپل شرکت یا د خپل کمپنۍ لپاره کیو آر کوډ جوړ کړو چې ډېره ملګرو یې غوښتنه کړې وه او بالاخره دغه طریقه مې هم تاسو ته راوړې ده. نو ملګرو ډېره اسانه طریقه ده. دا چې طریقه څه ډول کېږي دغه به انشاءالله تاسو ته ټوله په ویډیو کې درښیم او په ویډیو باندې فایل کوو. خو مخکې ملګرو له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو په ډېره مهربانۍ سره هیله کوم هغه ملګري چې همدا شیبه زما یوټیوب چینل کې نوي دي زما چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه لازم یو لایک درسره ورکړئ او ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو ملګرو په ویډیو باندې فایل کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تاسو ته دغه لینک په ما د کوم اپلیکیشن چې دی د دغه لینک به ما تاسو ته ټلګرام چینل کې د ویډیو سره یو ځای درکړی هم دغه اپلیکیشن دغه لینک به ما تاسو ته ټلګرام چینل کې درکړی وي د ویډیو سره یو ځای له هغې ځایه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو ملګرو زه اپلیکیشن راخلاصوم او تاسو ته دغه طریقه درښیم. دوستانو اوس به زه دغه اپلیکیشن راخلاص کړم. دا د ما کلیک ورباندې وکړ. دوستانو یو ځل تاسو ته زه د خپل سکین هم ښیم چې کوم سکین ما په خپله باندې جوړ کړی دی او اوس تاسو ته درښیم چې دغه ډول سکین تاسو څنګه کولی شئ چې خپله جوړ کړئ. نو ملګرو ما سره دغه یوه پارچه ده ما کوم کیو آر کوډ چې جوړ کړی دی دا دی تاسو ته ښکاري چې دا ما په خپله باندې جوړ کړی دی د یو دا دی ما چې کوم کیو آر کوډ جوړ کړی تاسو ته دلته هم ښکاري. نو اوس ملګرو دغه کیو آر کوډ موږ او تاسو څنګه کولی شو چې په خپله باندې جوړ کړو. دا دی دوستانو تاسو ته ښکاري چې دا زموږ کیو آر کوډ چې دی سکین کېږي هم. نو دوستانو د نوي کیو آر کوډ جوړولو لپاره تاسو دغه پورته درې ډاټس چې دي دوستانو دغه پورته دغه همدې باندې به ملګرو تاسو ورته کلیک واخلئ. زه دا دی په دې باندې کلیک کوم. دوستانو دلته تاسو کولی شئ د لومړي ځای کې چې دلته عکس هم سکین کړئ او دوهم ځای کې تاسو کولی شئ چې کوم کیو آر کوډ تاسو جوړ کړی وي د سټار په واسطه یې په نښه کړئ او دوهم ځای کې دوستانو تاسو ته چې کوم کیو آر کوډ مو په کوم تاریخ باندې جوړ کړی وي هغه دلته تاسو ته ښکاري او دوستانو دوهم ما کیو آر کوډ دلته تاسو کولی شئ چې یو عکس هم سکین کړئ لکه مثلا دلته تاسو ته ښکاري دلته تاسو کولی شئ دغه عکس چې دی دا اوس زه سکین کولی شم. خو ملګرو بیا هم دغه درې ډاټس ته راځم. دوستانو مهمه خبره دا ده چې دلته به تاسو په کریټ کیو آر کوډ باندې ورته کلیک واخلئ تر څو موږ او تاسو نوی کیو آر کوډ جوړ کړو. نو ملګرو زه دې باندې کلیک کوم. دوستانو دلته بېلابېل اپشنونه تاسو ته ښکاري. دلته تاسو کولی شئ دوستانو چې کیبورډ کې مو کوم شی کپي کړی وي هغه څخه تاسو کیو آر کوډ جوړ کړئ او دوستانو دوهم ځای کې تاسو ته د یو آر ایل یا تاسو د لینک څخه کولی شئ کیو آر کوډ جوړ کړئ او دوهم ځای کې دوستانو تاسو د متن څخه کولی شئ یو کیو آر کوډ جوړ کړئ او دوهم ځای کې د څلورم ځای کې دوستانو تاسو کولی شئ چې خپل معلومات هر څومره معلومات چې وي هم دلته تاسو کولی شئ دې باندې بیا وروسته هم بحث کېږي او دوستانو پنځم ځای کې تاسو ته د ایمیل کولی شئ ایمیل څخه خپل کیو آر کوډ جوړ کړئ. دوستانو دلته بېلابېل اپشنونه هم تاسو ته ښکاري خو دوستانو مهمه خبره دلته د کانټیکټ چې دی هم دلته آخر وروستی یا مهمه خبره هم دلته ده چې دلته موږ او تاسو کولی شئ خپل کیو آر کوډ کوم کیو آر کوډ چې ما تاسو ته مخکې سکین کړ هغه به موږ او تاسو دلته جوړوو. نو ملګرو زه د کانټیکټ باندې کلیک کوم. دا د دوستانو دلته اوس تاسو کولی شئ د کوم کیو آر کوډ چې ما جوړ کړی و هغه ما دلته جوړ کړی و. اوس دوستانو دلته به تاسو نوم ولیکئ او دوهم ځای کې به ملګرو تاسو کومه ارګنایزیشن یا کومه شبکې سره تاسو کار کوئ هغه به هم دلته ولیکئ. دا چې ډېرو ملګرو او ډېرو کسانو له ما څخه غوښتنه کړې وه چې دوی کمپنۍ لري یا استادان دي یا شاګردان دي دوی غواړي چې خپلو لیکنو یا خپلو کمپنیو د مشهورتیا لپاره کیو آر کوډ جوړ کړي. نو دې لپاره مې وغوښتل چې دغه طریقه تاسو ته راوړم او دوستانو دریم ځکه تاسو کولی شئ چې خپل ادرس ورکړئ او دلته تاسو کولی شئ موبایل شماره هم ورکړئ او دلته تاسو کولی شئ ایمیل ورکړئ او دلته تاسو کولی شئ دوستانو
چې ټول د کمپنیو په اړه کوم مهم معلومات چې وي یا تاسو غواړئ د ځان لپاره کوم مهم معلومات چې وي هغه دلته تاسو لیکلی شئ. نو ملګرو زه د پورته پول نوم چې دی پول نیم همدې باندې ورته کلیک کوم او زه دلته نوم لیکم. دوستانو اوس به زه کیو آر کوډ جوړ کړم تاسو ته ښایم تاسو هم ورته دقیق شئ تر څو دا ډول تاسو هم کیو آر کوډ جوړ کړئ. نو ملګرو زه ټول نوم ورکوم زه به ورته ولیکم هلال خوستی. دوستانو دا ما ولیکل دوستانو دوهم ځای کې به زه دلته ولیکم کیو آر کوډ به دلته زه وبخئ دوستانو دلته به زه یوه شبکه ولیکم مثلا زه لیکم خوست شیخ زاید پوهنتون خوست شیخ زاید زه به دا ولیکم دوستانو ما دغه خوست شیخ زاید پوهنتون په نامه د کوم ارګنایزیشن یا شبکه چې ده له دې سره زه مثلا کار کوم دا ما ولیکله. دوهم ځای کې به دوستانو زه ادرس ورکړم دریم ځای کې وبخئ دوستانو همدلته به زه ادرس ورکړم دلته ورته لیکم چې خوست دوستانو خوست افغانستان همدغه ما ورکړ. دوستانو دې ځای کې د څلورم ځای چې دی دوستانو وبخئ دلته به زه د موبایل شمېره هم ورکړم دا دی زه اوس موبایل شمېره هم ورکوم تاسو ته ښکاري. او دوستانو د بل ځای کې چې دی د لاندې ځای کې دوستانو اوس په دې ځای کې زه خپل ایمیل ورکړم کوم ایمیل چې تاسو فعاله ایمیل وي هغه به دلته تاسو ورکړئ. زه مثلا دوستانو همدغه ایمیل ورکوم دا ما ورکړ. دوستانو اوس لاندې ځای کې به تاسو هغه معلومات ولیکئ چې تاسو د خپل ځان په اړه غواړئ مثلا تاسو استاد یاست یا تاسو د کمپنۍ کوم کارمند یاست یا کمپنۍ کوم مشر یاست هغه معلومات به دلته تاسو ولیکئ. خو دوستانو زه یو ځل معلومات لیکم له هغې وروسته به تاسو ته ویډیو شروع کړم. اوس فلحال ریکارډ بندوم تر څو زه دغه متن ولیکم. نو دوستانو ما دغه متن ولیکل تاسو ته ښکاري همدغه متن چې دی همدغه ډول به تاسو هم خپل متن برابر کړئ. دوستانو ما خو دلته دغه متن ورته ولیکلو تاسو چې د کوم بخش کارمند یاست هغه به دلته تاسو ورته ولیکئ تر څو ستاسو دغه کیو آر کوډ د خپلې وظیفې سره یا د خپل دندې سره مطابقت ولري. نو دوستانو ما خو همدغه کوم کار چې زه ترسره کوم هغه مې دلته ولیکل تاسو به د خپلې دندې کار ولیکئ یا کومه دنده چې تاسو ترسره کوئ یا کومه بخش کې چې تاسو کار کوئ هغه به دلته تاسو ورته ولیکئ. نو ملګرو دا معلومات مو چې هر کله ولیکل د هغې وروسته به د پورته ټیک مارک علامات چې ده همدغه ملګرو دغه به تاسو ورته کلیک کړئ تر څو دغه ستاسو کیو آر کوډ چې دی دا به ثبت شي. نو ملګرو اوس دلته به تاسو دغه سیو ایمیج باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو کولی شئ چې دغه کیو آر کوډ په فیسبوک واتساپ انسټاګرام ټلګرام باندې هم شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. نو ملګرو د هغې وروسته به زه په دا سیو باندې کلیک وکړم دغه سیو چې دی همدې باندې به زه ورته کلیک واخلم چې تر څو دغه زموږ عکس چې دی دغه سیو شي. دا د ملګرو زموږ عکس سیو شو. اوس د همدغه عکس دغه معلومات چې کوم ما سیو کړي دي دغه هم تاسو ته ښیم او په دغه اپلیکیشن کې سیو کوم او سکین کوم چې تاسو ته هم دغه طریقه وښیم چې آیا دا زموږ کیو آر کوډ جوړ شوی دی او که نه. ملګرو زه به تاسو دغه طریقه هم وښیم. اوس ملګرو زه تاسو دغه کوم عکس چې ما سیو کړی هغه دلته تاسو ته ښیم. د دې لپاره به تاسو دغه پورته 3 ډاټس چې دي همدې نه به ملګرو ورته کلیک واخلئ. زه دې باندې کلیک کوم زه هغه عکس ورته رااخلم. دلته ملګرو دا لومړی اپشن انتخاب کړئ او دوستانو دا هغه عکس دی چې ما سیو کړی دی. اوس به دغه عکس انتخاب کړم او دوستانو دغه عکس مې چې انتخاب کړ دغه زموږ کوم معلومات مې چې هلته ثبت کړي دوستانو دلته تاسو ته ښکاري چې هغه معلومات ټول موږ ته اوس دلته ښکاري. نو ملګرو په دې ډول تاسو کولی شئ چې کیو آر کوډ جوړ کړئ. نو ملګرو دغه کوم اپلیکیشن چې دی همدغه اپلیکیشن ملګرو د دغه لینک به ما تاسو ته ټلګرام چینل کې درکړی وي د ویډیو سره یو ځای له هغې ځایه تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او ټلګرام چینل به ما تاسو ته ویډیو لاندې ډسکرپشن کې درکړی وي د هغې ځایه تاسو کولی شئ چې رسماً زموږ ټلګرام چینل ته راشئ.
نو ملګرو دا کوم اپلیکیشن چې دی دغه وړیا دی او بعضې پیسې هم غواړي او بعضې تاسو نه میاشتنی فیس هم کټ کوي، خو د کوم اپلیکیشن چې ما تاسو ته راوړی دی دغه بالکل فری دی او تاسو کولی شئ چې روزانه زیات کیو آر کوډونه پکې جوړ کړئ د خپلو ملګرو لپاره، د خپل ځان لپاره. نو ملګرو دغه طریقه وه، که مو ویډیو خوښه شوه لازمي یو لایک درسره ورکړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. نور د خدای په امان.